انسګله چې زه ستا صفت کوم نو دا به دې شي چې یو بل ته بالښتونه سموي. صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې اول خو اقرار صاحب ته ډېره زیاته مبارکي وایم. دانش صاحب ووایي دا چې خلک پسې ټول د سیل راغلل په دې کان کې ملغلره د باچا، نو تاسو ته ډېره مبارکي وایو. زه به صدر صاحب ستاسو په اجازت سره که ستاسو اجازت وي 3 شعرونه به خپل ویم، یو څو بند نظم د انتخاب د اقبال مومند صاحب به دغه یو څو شعرونه نسګله وایي چې مړاوې مړاوې سترګې د جانان کړه راپورته، زما د زړه په ښار کې هر طرف ته زلزله شوه، او یارانو په وطن باندې مو جنګ دی تاسو څه شوئ، دا ستاسو د پښتو په نوم جذبه څنګه سړه شوه، او یو ښکلي ته به نه ګورم قسم مې په قسم و، خو بیا هم عجیبه ده رانه ماته مې توبه شوه. دا یو نظم دی چې ما د مشاعرې دپاره نه وروړلی، خو ما به ځان له ریکارډ کوو، خو د امن په نوم مشاعره ده او یو څو بنده نظم دی زما په خپله خوښ دی، نو غواړم چې تاسو ترې ډالۍ کړم. د دې دغه کم دویمه مصره چې د دې بنده نو دا به راسره تاسو بیا ووایئ، ټیک ده. اقرار صاحب وایي که نه اقبال مومند صاحب خدای پاک دې وبخي، وایي د امن په دنیا کې د نقشې نه ورک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. د امن په دنیا کې د نقشې نه ورک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. دا ولې د په سوات او په تیرا کې اور بلیږي، دا ولې د وطن په هر خوا کې اور بلیږي، دا ولې د باړه او پېښور په اور کې سوځي، دا ولې د په ټوله پښتونخوا کې اور بلیږي. وطن د رحمان او د خوشحال خټک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. او لمبه د میرانشاه شو په باران کې د بارودو، لمبه د میرانشاه شو په باران کې د بارودو، بویونه د پغر او په میدان کې د بارودو، او لوګي د شو خواره وزیرستان کې د بارودو، سکروټې د درې او د کوهاټ نه د چاپېره. لمبه د میرانشاه شو په باران کې د بارودو، بویونه د پغر او په میدان کې د بارودو، سکروټې د درې او د کوهاټ نه د چاپېره، لوګي د شو خواره وزیرستان کې د بارودو، قاتل په هر لار او په هر سړک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. او دوزخ راته جوړ شوی د نوخار او چارسدې نه، دوزخ راته جوړ شوی د نوخار او چارسدې نه، ایرې دې جوړې شوي د ګل ګل غوندې سدې نه، سیلاب دی د سرو وینو د کابل په سیند کې راغی، یو اور دی چې بلیږي پېښور کې د مودې نه، ګولۍ در باندې اوري ای زما نازک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. او اخرنی بند دی چې که وخت چېرته کې راغی چې که وخت چېرته کې راغی چې عزت دې نیلامیږي، که وخت چېرته کې راغی چې عزت دې نیلامیږي، که وخت چېرته کې راغی چې نامه دې خاورې کېږي، که وخت چېرته کې راغی چې دښمن دې رانه نیسي، که وخت چېرته کې راغی چې بریدونه دې بدلېږي، اقبال به وي ولاړ لکه د کاڼي کلک وطنه، مورچې مورچې وطنه، پاټک پاټک وطنه. ډېر